سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي د افغان ځواکونو ځانګړي او صفري قطعات لا غښتلي کیږي. هغه زیاته کړې چې شته ګواښونو ته په پام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د استقامت ورکولو لپاره منظم پلان په نویو بڼو تر لاس لاندې دی. ایران د افغان حکومت او طالب استازو په ګډون د افغان سیاسي مشرانو بین الافغاني غونډه رابللې ده. ایراني رسنۍ وایي په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې شوې دي. افغان دیني عالمان وایي چې په هیواد کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه ده. دوی چې د لویې جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول شوي وو پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو برید پر شا ټمبول شوی. د بادغیس والي وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په قلعه نو ښار برید وکړ چې لسګونه تنه یې ووژل شول. او د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د سوداګریزو توکو په لیږد کې 30 سلنه زیاتوالی راغلی. د ملکي هوایي چلند ادارې ویلي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 6,000 ټنو ډیر توکي بهر ته صادر شوي دي.